أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرانو دوستانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. نن بمونگا د الله تبارک وتعالى د اسم مبارکا اللطیف یعنی دیر لطف و کرم والا د دې وظایف د دې خصوصیات بتاوس ته بیانوم. د اسماء الحسنا دا یو درشم نمبر نوم دی. د غرنګي اسماء الحسنا مثال د یو بحر د یو سمندر دی او د ار یو اسم مبارکه بشمیره کمالات دی د هغه برکات دی. خودی کی بعضی اسماء داسې دي چې بدی باندې زمونږه مشرانو تجربه کړې دي او هغه باندې الله رب العزت د هغه حوائج د هغه مشکلات حل کړې دي. نو دا نوم چې کوم دی د دې هم ډیر زیات برکات دي. دا نوم د رزق د برکت د پاره، د بچو د رشتو د پاره، د مرزونو د ختمېدو د پاره، د کاروبار د پیدا کېدو د پاره دا نوم مبارک ډیر فائدمند دی. نو دوستانو دې توغونی سي او دا ډیر بهترین دی او د ډیر زیات کمالات دي. څوک چې د ورځې یو سلو درې ځل یا لطیف وای الله رب العزت بعد ټول مخ کې دا دی چې د رزق کې برکت واچي او د بن کارونه به الله ټول پوره کړي. دا رنګ څوک فقیرې او تنگ دستی او لګي او تندې بیماری او مشکلاتو کې گرفتار وي او نو هغه چې 2 رکعات مونږ وکي او دا غي نه پس خپل مقصد چې کم دی پزړه کې ونیسي او سلزل دا اسم مبارک وای الله رب العزت با د مقصد یقینا پوره کی. او دا غرنګي کسو یو سلو 3 اویا زل دا اسم مبارک وای او دا بیروزگار وی نو الله رب العزت با دتا د کاروبار هغه اسباب نصیب کی او حاجتونه به الله پوره کی. کله کوم جنکو رښتې نه کیږي نو هغه چې کوم دی د هر مازنه پس د سلزل وای ان شاء الله العزیز ډیر بهترین رشته ورته راشي. او د غرنګي کچرته یو سړي باندې يروي خوف ور باندې وي نو د یو سلوش په تزل یا لطیف سره سره چې د آیات کریمه وای لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. نو ان شاء الله العزيز اغه يرا اغه د دشمن نه چې کوم يرا د هغه ختم شي. د بیماریانو نه د شفا د پاره د یا لطیف سره چې کوم یو آیات کریمه د قران ویل شي نو ډیر زیات فائدہ مند او ډیر څومره چې خطرناک او سخت بیماریاں دي الله ولا شفا ورکړي. دغه رنګي د نورو پریشانیانو مصیبتونو د پاره دا ډیر بهترین دی. د حاجتونو د پوره کولو د پاره کسو کو د هر مزنفس یو سلو یو کم دیر زل دا وای او په د باندې سمرم غټ کار راغلی وي یا سمره غټ مصیبت راغلی وي او د هغه نه دا غواړي چې د دنه زما د اذان خلاصي نو یا لطیف دی په یو مجلس کې شپال زرا شپک سوا او یو سل وغزلو وي نو الله رب العزت با د غټ مصیبت د غټ آفت به الله پوره کی. او د دې سره الله لطیف بعباده يرزق من يشاء هو القوي العزيز دا چې ور سره وي نو الله رب العزت با د رزق کې برکت واچي. او دغه رنګي کچرتا یا لطیفو د هر مزنفس یو سری یو کم دیر زلوای نو دا هم د دین او د دنیا د پاره ډیر فائدہ مند دی. دوستانو کڅوک ستنګي په اگر اغلی وی یا چرتا په جیل کې وی پولیس په قید کې وی یا چرتا چا گیر کړي وی نو د هغې نه دا قید نه د وتو د پاره د مزنفس یا پاغه قید کې دی یو سلو یو کم دیر زل یا لطیفو او یو دا غیر پس دی دا آیات کریمه وای ان ربی لطیف
لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. نو الله رب العزت بدا سړی د دغه تنګۍ نه او د دغه قید نه به الله راوباسي. دوستانو د دې نوم باندې د یا لطیف باندې استخاره هم کیږي. که څوک د استخاره د پاره د استعمالي نو دا ډېر مجربه طریقه ده. د ماخصن د مز نه پس 2 رکعات نفل چې وکي دا غي نه پس د لکسات استغفار وای او دا غي نه پس د درود شریف وای او دا غي نه پس د یو سلو یو کم درزل یا لطیف وای او بیا د آیات کریمه وای الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير او دا غي نه پس د یا هادي یا لطیف یا خبير اهدني وارني وخبرني في منامي مما يكون من امري بحق سرك الممنون مکنون. نو بیا دی دا خپل مقصد چې کوم دی هغه پزړه کې ونیسي ان شاء الله العزيز. چا څه د خبرې نه کوي او د چا څه د خبر نه علاوه د سې دی ودشي الله رب العزت با په خوب کې د راهنمایي وکي. د غرنګ کڅوک بیماران وي او وای چې یا لطیف مونږه د بیماری د پاره استعمال کو او نو دا چې کوم دی دا اسم مبارکه چې کوم دی په یو لوخي کې په پلیټ کې دی یو سلوش په تزل زل اولی کې او یو سلوش په تزل دی په اوم وای او دغه دی پلیټ باندې دم کی او دغه پلیټ کې دی بیا وبو واچي او هغه دی بیا په وبو کې دغه نمونه حل کی او مریض لدی ورکی ان شاء الله العزيز. که سمره په خوانه بیماری وي سمره لا علاج بیماری وي ان شاء الله العزيز الله رب العزت بدل شفا ورکی. دغه رنګ دوستانو که څوک په مصیبتونو کې گرفتار وي سلار نوزي او د هغه بالکل سلار او اسباب وته په نظر ناراضي نو هغه دی د هر مزنفس کم از کم ک نور نه نو د سحر او د ماخام د مزنفس زر کرتا یا لطیف وای او د دې دا ثواب دی د حضور کریم صلی الله علیه وسلم په دربار کې هدیتن پیش کړي ان شاء الله العزيز. سمرم چې ډیر لوی غټ مصیبت وي او سمره غټه مسله وي ان شاء الله العزيز دغه مسله به محل شي او بهتره دا چې د خپل توفیق او د خپل طاقت مطابق روزانه صدقه هم ورکي نو د دې بیا اثر چې د نورم تیز شي او دا عمل چې کوم دی دا یا لطیف د هر مزنفس کم کسان چې قرضدار وي یا کم خلکو په د باندې ظلم کړی وي یا سب مصیبت کې راګیر وي دا غوي د پاره هم ډیر بهترین دی. ګران دوستانو ویډیو رانا زیاتیږي ان شاء الله العزيز. د بلې ویډیو پوری مال اجازه راکړي د الله په امان.